څو ورځې مخکې ما یو پوسټ کړی و چې د پاسپورټونو قیمتونه به ډېر زر راکم شي خو نن خوشبختانه هغه ورځ راورسېده چې زه یې درسره نوي قیمتونه شریکوم خو مخکې له دې نه چې دا ویډیو پیل کړو غواړم چې خپل مسؤل چارواکي کوم چې اماراتو کې دي او د هغې تر څنګ کوم چې مرکز کې دي د دوی واړو څخه د زړه له کومې مننه وکړم چې دوی د افغانانو اقتصادي مشکل درک کړل او دوی ته د پاسپورټ قیمتونه بیرته همغې پخواني حالت ته راوستل اوس چې تاسو 15 کلن پاسپورټ اخلئ په اماراتو کې یا په سعودي عربستان کې نو $120 به درڅخه اخیستی کېږي کوم چې تقریبا 450 شاوخوا ریال یا درهم راځي ټوټل به 1500 درهم حساب کړو چې 15 کلن پاسپورټ تاسو اخلئ نو 1500 درهم در باندې خرچ راځي یا ممکن تر 1500 ریالو پورې تاسو باندې خرچ راشي دغې سربیره که چېرې تاسو 10 کلن پاسپورټ اخلئ نو بیا هغې قیمت $220 دی چې تقریبا ټوټل 900 شاوخوا درهم راځي ټوټل مطلب دا دی چې ټایپینګ فیس هم ورسره واچوئ نو بیا تقریبا تاسو باندې 900 درهم راځي یا ممکن تاسو باندې 900 ریال راشي دا د 10 کلن پاسپورټ قیمت دی همغه پخواني قیمتونه شول لکه څنګه چې پخوا وو خو دا چې د منځ کې څه نه څه ګران شوي وو اوس بېرته همغې پخواني حالت ته راغله کوم چې ډېر یو ښه کار وشو د ځینې ملګري پوښتنه کوي چې موږ نوی پاسپورټ په ابوظبي کې اخیستلی شو نه په ابوظبي کې صرف تاسو سټیکر لګولی شئ سټیکر به ذریعه خپل پاسپورټ تبدیلولی شئ نور که چېرې نوی پاسپورټ اخلئ هغې لپاره به دوبۍ کنسلګرۍ ته مراجعه کوئ فی الحال خو ابوظبي کې نه دي شروع شوي که چېرته پیل شول هغې په اړه زه هم تاسو ته معلومات خپروم نور نو کوشش وکړئ دا ویډیو تر نورو هیوادوالو هم ورسوئ تر څو دغه زیری دوی هم واوري که د دې په اړه کوم نوي سره تلل هغې لپاره احمد ټایمز تعقیب کړئ مننه